السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم چې ټول ملګري به هی. شهزاد یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون په پاکستان ټول پاکستان کې د پی ټی ای د عمران خان صاحب په وینا باندې د پی ټی ای ورکران راوتي سرکونو ته او د ججانو په حق کې اوازونه کول، د ججانو د دفاع دپاره د حق اوازونه کول. خو د بده مرغه په مردان کې هم دغه خلک راغونډ شوي وو او دغه جلسه دغه ریلي هم جوړه شوې وه چې په هغې کې د یو مولا په شکل باندې یو جاهله انسان ولاړو او هغه داسې نازیفه الفاظ استعمال کړي دي چې هغه بالکل د مسلمان د شان سره هغه الفاظ نه ښایي چې په هغې باندې انسان کوپر ته رسیږي او لکه څنګه چې دغه سړي دغه جاهله انسان عالم نشي کېدلی، دغه هېڅکله به معلم دغسې یو خبره نه کوي چې هغه به د انسان تشبیه د پیغمبر سره کوي. نو دغه ته زه یو جاهل انسان وایم، د جاهلیت حد تمام کړی دی. په دې کې د داسې خبرې کړې دي چې یو انسان د پیغمبر سره د هغه تشبیه د پیغمبر سره کړې ده. نو د داسې ویل نو په کار ده دپاره چې د کوم لیډر دپاره ده دغه کوله د هغه بیا نور ښه صفتونه بیان کړی وی، د هغه بیا نور تعریفونه کړی وی، خو داسې یو صفت او داسې تعریف بیا د ده نه کولی چې د ده سره د ده صفت او د هغه د پیغمبر سره کړی دی. نو په دغه باندې چې څومره مسلمانان دي، که هغه د پی ټی ای دي او که هغه د نورو پاټو ورکران دي، مسلمانان دي، یقینا په دغه خبره باندې به ډېر زیات خفه شوي او ډېر پرې خفه هم دي. خو دې کې ځینې یو کس په داسې راشي چې یاره دې خلکو قانون په لاس کې واغوستلو او دا دوی له دا نو په کار او دوی له دا نو په کار، نو دل هم دا کار نو په کار چې دا د انسان تشبیه د پیغمبر سره کوي او داسې خبرې وکړي چې هغه د ټولو مسلمانانو زړه پې ازار کړي. نو دا هېڅکله هم څوک نشي برداشت کولی چې د هغه د پیغمبر په شان کې به څوک ګستاهي کوي او خلک به د هغه مخ ته ګوري، د هغه خولې ته به ګوري. والله که دا خلک یو منټ له پرېږدي نو د ډېر د حد نه تجاوز کړی و، دغه خلکو ورسره بیا خپل عمل کړی دی دغه ځای کې چې راکوز شوی دی او د علماو په لمن باندې یو داغ لګولی دی چې دا عالم نه دی، هېڅکله معلم داسې خبره نشي کولی. که هغه د پی ټی ای علم دی، که د جمعیت دی، که د جماعت اسلامي دی، چې د هرې پارټۍ علم وي، هغه به هېڅکله هم داسې خبره نه کوي چې د خپل لیډر تشبیه به د پیغمبر سره کوي. نو دغه افسوسناکه واقعه راغلې ده. زموږ په دې ملک باندې د الله رحم وکړي. تاسو وګورئ په ځای ځای باندې چې کومه دی د الله قهر راورېږي، ګلېګانې راورېږي. زموږ په دې ملک باندې د الله رحم وکړي. تاسو وګورئ په ځای ځای باندې چې کومه دی د الله قهر راورېږي، ګلېګانې راورېږي. دا ټول فصلونه، تیار فصلونه، تیارې میوې دا د قهر د لاسه وواللی شولې. د دې نه موږ سبق نه اخلو نو موږ به کله پیږو، موږ به کله دې نه عبرت اخلو. نو چې په موږ باندې بیخي دا ځمکه راوړي نو موږ به بیا لې پیږو چې موږ دغه حد ته هم ورسېدلو چې اوس یو انسان دی او هغه راپاسي او د یو انسان تشبیه د پیغمبر سره کوي. نو دا د هېڅکله د اسلام کلچر نه دی، دې باندې د اسلام بدنامي راځي. زمونږ په معاشره او په دې علاقو په دې کې دا خبرې نه ښایي. نو زما درخواست دی چې د خپل لیډر سره مینه کوئ، دومره مینه ورسره کوئ چې څومره ورسره کولی شئ ښه ډېره مینه ورسره کوئ، خو د پیغمبر درجې ته یې مه رسوئ، د صحابي درجې ته یې مه رسوئ، د ولی درجې ته یې مه رسوئ، د تابعي درجې ته یې مه رسوئ. که هغه یو ډېر نیک سړی ولې مې، خو دا د ولی او د صحابي او د تبع تابعي د تابعي او د پیغمبر درجې ته دا نشي رسېدلی. دا یو څو خبرې مې وکړې، دا مې د خپل زړه هغه درد تاسو ته بیان کړلو چې په دې خبرو باندې ما ډېر زړه مې پرې ډېر زیات خفه شولو. نو مال چې هغه تاسو سره ما خپل درد شریک کړو په دې باندې یقینا د ډېرو خلکو به پرې خبرې زړه غوښتلې چې یاره په دې باندې خبرې وکړو، خو ډېرو ملګرو پرې خبرې هم کړې دي، هغه خپل درد یې ښکاره کړی دی. موږ هم دغه خپل درد او دغه خپل اواز د خلکو سره شریک کړو چې موږ هم په دې کار باندې خفه یو. السلام علیکم ورحمت الله.